د طالبانو لخوا په هرات کې ډیر لوی زیری اعلان شو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په مکړی د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. طالبانو په هرات کې زلزله ځپلو ته د کورونو جوړولو د کار د پیلېدو ادعا وکړه. د طالبانو حکومت د هرات د زلزله ځپلو لپاره د کورونو د جوړولو د کار د پیلېدو خبر ورکړ. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا ناوخته په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې لیکلي چې د هرات د زنده جان ولسوالۍ په سیاه آب سیمه کې 2146 کورونو د جوړولو کار پیل شو. هغه ویلي چې دغه کورونه به په معیاري او د ښارګوټي په ډول د زلزله ځپلو لپاره جوړیږي. مجاهد زیاته کړې چې هڅه کیږي څو د ژمي له رارسېدو مخکې دغه ښارګوټی بشپړ او کورونه یې د هرات د وروستۍ زلزلې د زیانمن شویو خلکو ته توزیع شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پرون په یوه خبرپاڼه کې وویل چې د هرات د زلزلو او له زلزلو وروسته سختو ټکانونو په نتیجه کې څه باندې 3300 کورونه وران شوي دي. اوچا همدارنګه د مړه شویو شمیر 1500 تنه او د ټپیانو نږدې 2000 تنه ښودلی دی. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ، موږ سره کمنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.